حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد. زما قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، د مسلم شریف او مشکات شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فرمائی د بنی آدم د هر نیک عمل اجر د اخلاص او للهیت په وجه د لس چندنا تر 200 چنده پورې زیاتولی شي. قال الله عز وجل الا الصوم، مگر الله تعالی فرمای چې روجا د دې قانون نه مستثنا ده. فانه لی وانا اجزی به، زکه دا د بنده د طرفه خاص زما د پاره یوه تحفه ده او همدا زبا د دې اجر ورکوم. یدع شهوته وطعامه من اجلی، روجدار صرف زما د پاره خپل خواهشات او خوراک پریږدي، زبا هم دته د خپل مرضی مطابق ثواب ورکوم. للصائم فرحتان، د روجدار د پاره دوه خوشحالیانې دي، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، یو د روژه ماتي په وخت او دویمه د خپل رب سره د ملاقات په وخت. محترمو، په مذکوره حدیث کې ذکر شو چې د اخلاص، خشیت او للهیت په وجه د هر نیک عمل اجر د 10 چندنه تر 200 چنده پورې زیاتولی شي. خو الله تعالی فرمای چې د روجې ثواب دومره زیات دی چې دا صرف ما ته معلوم دی. د دې ثواب اندازه فرشتي نشي معلومولی، نو ځکه د دې اجر به هم دا زه ورکوم.